السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنیو چارو وزارت په تیره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی او مل پلاوي تورخم کې د افغان مهاجرو پنډغالي کې له راستنېدونکو افغان مهاجر سره لیدنه کې دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. سرپرست وزیر بیرته راستنېدونکو مهاجرو ته وویل د افغانانو عزت په خپل هیواد کې خوندي دی او ښه ده چې د هیواد د آبادۍ په موخه د سبا پر ځای نن راستنه شوی. د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه هیئت د یاد وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین مولوي عبدالحق مخدوم په مشرۍ د کابل د شتي برچي سیمه کې پر یو کاسټر موټر د وروستۍ برید پیښې له قربانیانو سره ولیدل او د کورنیو چارو وزیر د غم شریکۍ او تسلیت پیغام یې ورسره شریک کړ. نشه یي توکو سره د مبارزې معاینت له همکارو بنسټونو سره د همغږۍ غونډه وکړه. یاده ناسته د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو سره د مبارزې معین لوی پاسوال ملا عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ له اتو همکارو بنسټونو سره چې د نشه یي توکو په کنټرول په برخه کې کار کوي ترسره شوه. د بامیان امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو د یاد ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې یوه میرمن چې خپل پلار یې په یوه خونه کې له 2 کلونو راهیسې بندي ساتلې وه له بنده خوشي کړي او پلار یې نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت د انټک ریاست منصوبینو د یو پلټونکي راپور پر بنسټ د کابل ښار 9 امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو سیمه کې چورلکو او هلیکوپټرو ته د تیل اچولو تخنیکي وسایل او سیسټمونه موندلي او یاد وزارت ته یې له لیږدولو وروسته ضبط کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معاینت په سپارښتنه او د مخابري ریاست په هڅو د کاپیسا ولایت په مقام په انګړ او د یاد ولایت په قومندانۍ او د کاپیسا ولایت په مرکزي چوک کې 40 امنیتي کامرې ځای په ځای او فعالې شوې. په دغو کامرو کې 14 هغه یې پخوانی ترمیم او 24 نورې یې نوې فعالې شوي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.